د فیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل 15 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاو نجدل چستا پروردگار د فیل تیختنانو سره څه وکړل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هغه د هغو چلول شن نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو د پخې شوی خټې تی غرزولې بیا د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واخه